راځو بل چې موږ تاسو لرو لیئر سیکشن ته راځو. لیئر سیکشن کې چې ته موږ تاسو فریم را ډیزاین کوو نو هغه لیئر سیکشن کې دلته موږ تاسو سره چې راځي ټول هغه ډیزاینز دلته موږ سره راځي. یعنې څومره ډیزاینز تاسو کړي وي هغه ټول لیئر سیکشن کې دلته موږ سره شو کیږي. سمونه لکه ما یو نوی ډیزاین وکړو ډیسکټاپ 2 په نامه د موږ سره دی چې هم تاسو نوم تغیر کولی شئ. لکه زه ورته وایم ورته موږ سره چې ده لکه یا به زه ورکړم یولرنا د موږ تاسو سره چې یولرنا. سمونه نو ګوره موږ سره یولرنا راغی د ستاسو فریم نوم مشخص شو. دلته فریم کې هم موږ سره مشخص شو. یا بل نومونه ورکوئ لکه زه ورته وایم اے بي سي دی موږ سره اے بي سي. دلته هم تاسو ایډیټ کولی شئ ډبل کلیک کړئ اے بي سي دی موږ سره وي. سمونه نو دلته هم موږ تاسو چې کولی شو ایډیټ کولی شو. هر نوم چې تاسو خوښ وي دلته تاسو اوکې کولی شئ. لاک دا که چې د یو فریم موږ تاسو لاک کړو هغه فریم کې به موږ سره ایډیټینګ نه کیږي بیخي موف کیږي نه موږ سره. که چې ته ان لاک کړو به تاسو سره چې کیږي موف کیږي ایډیټ کیږي. لکه دلته موږ تاسو سره الریډي ډیزاین سره چې د ډیزاین کې پس موږ تاسو کار کوو چې دا ډیزاین وکړو. ګور دا ډیزاین موږ سره هوسټینګ په نامه ده. که چې زه لاک کما نو ګور موږ سره ایډیټ نه کیږي. که چې ته ان لاک کما نو به هر آبجیکټس هر یو شیپس دی هر یو ډیزاین تاسو چې کولی شئ موف کولی شئ تغیرات پکې راوستی شئ. دا موږ سره لاک سیکشن. بل هیډ د موږ سره که چې غواړئ تاسو هیډ کې یو پروجیکټس یو فریم نو دې جنبه تاسو چې کولی شئ شو او هیډ هم کولی شئ. رائټ کلیک کې چیرته کو ډکشنری کې غواړئ تاسو اډ کوئ کاپی ته اخلئ ډوپلیکیټ کوئ تاسو او د نور اپشنز مخکې را روان دي رینیم کوئ ان ګروپ کوئ دې جنبه تاسو چې کولی شئ د ټولز نه لیئر ټولز دي دغه څخه هم تاسو استفاده ترې کولی شئ. نو دا موږ سره لیئر سیکشن اسیټس ته پس راځو چې ته غواړې اسیټس تاسو سره ډیزاین کړئ مهم ټاپکس ده. بل موږ تاسو سره پیجز دي. ګوري موږ تاسو پیجز هم راانسټال کولی شو. دا موږ تاسو سره پروجیکټس موږ سره کریټ شوی ده. یعنی کوم ټیسټینګ چې موږ تاسو لرو دا زموږ تاسو پروجیکټس دی. پروجیکټ کې یعنی دی ډاکومنټ کې به موږ تاسو مختلف پیجز هم موږ تاسو انسرټ کولی. فلحال یو صفحه لرم که چې غواړئ بل صفحه انسرټ کړئ نو کلیک کا ګوره بل صفحه تاسو سره انسرټ شو. ګوره دی کې موږ سره دا ډیزاینز دي. سم د سیکنډ پیج کې موږ سره سم نشته دلته به تاسو علیحده بل ډیزاینز دلته تاسو کولی شئ اوکې کې ډیزاین وکړه. نو اورال دا موږ سره پروجیکټ کې به موږ تاسو نور پیجز را انسرټ کولی شو. رائټ کلیک کو ډوپلیکیټ ډایرکټ تاسو هغه پیج ډوپلیکیټ کوي او که چې موږ تاسو راشو ډیلیټ نو هغه پیج موږ سره چې کوي ډیلیټ کوي موږ سره. او که چې موږ تاسو رائټ کلیک کو بل موږ سره کاپی لینک ده مثال د پیج لینک تاسو کاپی کوي هر چا زر غواړي شیر کړي البته تاسو چې کولی شئ شیر کولی. رینیم پیج که چې غواړئ پیج ته مشخص نوم ورکړئ لکه زه ورته وایم اے بي سي دی موږ سره وي. ګوره پیج موږ سره چې سو رینیم سو موږ سره. نو پیجز هم تاسو را انسټال کولی شئ. پیجز هم موږ سره کومک کوي یعنی په یو ډاکومنټ کې مختلف پیجز د مختلفو ډاکومنټس لپاره موږ تاسو چې کوو را انسټال کوو. نو دا موږ سره لیئر سیکشن سو دا لیئر سیکشن موږ سره دا کار کوي.